ایمان پلورونکي 19 برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد، عزتمند ورونو، تاسو واوریدل چې د صلیبیانو لخوا روزل شوی صلیبي جاسوس چې د عالم په شکل کې په یو جماعت کې ملا و، د علي بن سفیان رحمت الله علیه لخوا څخه ونیول شو او بندي شو، او له هغه سره دوه نور جاسوسان هم وي چې هغه هم بنديان کړي. خو صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه علي بن سفیان ته ویلی چې زه یو جواری کول غواړم، خو اوس یې تا ته نه وایم، او سبا غرمې ته ټول پوځي مشران راوغواړه. صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه دغه لارښوونه علي بن سفیان ته وکړه. اوس به په کومه برخه کې تاسو واورئ چې صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه کومه جواری کول غواړي، او په هغه جواری کې د دې ستر مجاهد کوم مطلب دی، او دا به هم واورئ چې دغه نیول شوی صلیبي جاسوس چې د عالم په جامه کې په یو مسجد کې ملا و، کوم رازونه د پخوانیو او اوسنیو غربیانو او صلیبیانو افشا کوي. علي بن سفیان رحمت الله علیه پوښتنه وکړه، نو بیا تاسو څه کول غواړئ؟ صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه ورته وویل، زه هغه په عزت سره بیرته لېږل غواړم. علي بن سفیان رحمت الله علیه په حیرانتیا سره د صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه خولې ته وکتل. صلاح الدین ایوبی وویل، زه یو جواری کول غواړم علي، اوس یې زما نه پوښتنه مه کوه، زه فکر کوم چې دا لوبه به وکړم، ان شاء الله بریالی بشم. هغه لږ ځنډ وروسته وویل، سبا تر غرمې وروسته نایب سالاران، مشاورین او اعلی قمندانان او د هر ادارې رئیسان ما ته راولېږه، ستاسې شتوالی هم هلته ضرور دی. علي بن سفیان رحمت الله علیه په هغه شپه له هغه عالم نه لومړی ځل تحقیقات وکړل، خو هغه ډېر کلک سړی وښود. هغه وویل، زما خبره په غور واوره علي بن سفیانه، موږ دواړه د یو ډګر سپاهیان یو، که ته کله زموږ په هیواد کې ونیول سوې نو زه هیله لرم چې ته به مرګ ومنې، خو له خپل هیواد او خلکو سره به دوکه ونه کړې. ته همدا هیله زما نه هم ولره، او ما ته معلومات ده چې زما پای به څه وي. که زه تا ته هغه ټولې خبرې وکړم چې ته زما نه پوښتنه کول غواړې، نو بیا به هم تاسې ما ونه بخئ، زه به بیا هم په همدې زندان کې مړ کېږم، که په جلاد مې ووژنې او که په ډېرو تکالیفو مې ووژنې، نو بیا زه ولې خپل ملت ته دوکه ورکړم؟ علي بن سفیان رحمت الله علیه وویل، زه هیله لرم چې ته به خپله اراده بدله کړې. ته د هغو دوه نجونو د پت په خاطر دا نه خوښوې چې زه درنه څه وپوښتم هغه راته ووایه. صلیبي عالم جواب ورکړ، څنګه عزت او پت؟ له هغو نجونو سره یوازې نازونه او نخرې دي، او یا هغه هنر دی چې ډبرې پرې هم کولی سي. له هغوی سره د عزت او پت په نامه باندې کوم شی نسته. دا خو هغوی ته ورزده کېږي چې له خپل پت نه لاس ومینځي، نو هغوی چې کله بیا ستاسې په لور را روانې سي د خپل پت او ابرو تصور هم نه کوي. نو که تاسې له هغو نجونو سره زما په مخ کې هره رویه کوئ، ویې کړئ، زه به درته هېڅ هم ونه وایم، او نجونې به هم تاسې ته هېڅ ونه وایي. خو علي بن سفیان رحمت الله علیه په دغه صحنه کې وویل، جاسوس نجونو ته موږ د مرګ سزا ورکوو، خو هغوی مو کله هم رسوا کړي نه دي. موږ ته د اسلام سپېڅلی دین د ښځو د بېحیایي اجازه نه راکوي. جاسوس صلیبي عالم یې په جواب کې وویل، که تاسې د مینې حربه وکاروئ او که د تکلیف ورکولو، زموږ نه به یو هم تاته د خپلو هغو ملګرو په باب باندې څه ونه وایي چې ستاسې د سلطنت په جرړو کې ناست دي. تا له نجونو سره د ښې رویې وعده کړې ده، زه یې په بدل کې درته وایم چې دا زما او ستا جنګ نه دی، دا د صلیب او د اسلام جنګ دی. زه له هغو جاسوسانو نه یم چې له دې ځایه هلته خبرونه استوي او ستاسې راتلونکي عزایم خپل واکمنو ته څرګندوي. تاسې په دې پوه شئ چې زموږ په اداره کې زما رتبه ډېره لوړه ده. زه عالم یم، د خپل دین مې هم دومره ژوره مطالعه کړې
لکه څومره مې چې ستاسې دین مطالعه کړی دی د انجیل او قرآن تر بیخه مې ځان رسولی دی خو زه منم چې ستاسې دین غوره دی دا د هر انسان دین دی چې مراد یې د اسلام سپېڅلی دین دی دا د هر انسان دین دی چې هیڅ پیچلتیا نه لري او د مقبولیت وجه هم دا ده خو زه تاسې ته دا ویل هم غواړم چې ستاسې دښمنانو ستاسو د دین اصلیت ګډوډ کړی دی د دې لپاره چې د دې مقبولیت پای ته ورسول شي یهودانو د مسلمانو علماو په جامه کې پکې ډېر بې بنسټه روایات داخل کړي دي اسلام د اوهامو پر خلاف دی خو دا مهال تر ټولو زیات خیال پرستان مسلمانان دي دغسې نور بې شمېره شیان او بدعتونه یې ستاسې په دین کې نه ایستلي دي دا د صلیبي عالم نظریه وه چې علي بن سفیان رحمت الله علیه ته یې وړاندې کړه او ورپسې یې وویل موږ له یوې اوږدې مودې راسې ستاسې د دین اصلي افکار ګډوډوو ځکه چې موږ پوهیږو چې په نړۍ کې به یوازې دوه دینونه پاتې کیږي یو عیسویت او بل اسلام او دا دواړه به تر هغه وخته په جګړه وي تر هغه چې له دواړو نه یو ختم سوی نه وي کوم دین د تورو او لیندو په زور نه ختمیږي او کوم دین په تبلیغ سره هم نه ختمیږي د دې کار یوه چاره ده چې ما غوره کړې زه تا ته دا وایم چې زه په دې کار کې یوازې نه یم یوې مکمل ډلې ستاسې په دین باندې حمله کړې ورونو د صلیبي عالم د دغو خبرو په جریان کې یوې وړې تبصرې ته ضرورت شته او دا تبصره ډیره مهمه ده ځکه چې تاسو به د دې تبصرې په پای کې پوه شئ چې امریکایانو او صلیبیانو د خپل یرغل سره سم په افغانستان کې څومره کلیساګانې جوړې کړې دي او عیسویت ته په کومه تګلاره باندې تبلیغ کړی پر افغانستان د امریکا او غرب له صلیبي یرغل څخه وروسته خو په ښکاره ډول د افغانستان په خاوره کې کلیساګانې هم جوړې شوې چې د یرغلګرو په پوځي اډو کې په کابل، قندهار، مزار شریف، ارګون، جلال آباد، هلمند او بګرام کې موقعیت لري په دغو کلیساګانو کې د غربیانو ترڅنګ د دوی مرتد شوي افغانان ملګري هم د یکشنبې د ورځې د مسیحي مراسمو لپاره حاضرېږي دا څو کاله خو لا د کرسمس جشن هم په لویه پیمانه باندې په افغانستان کې لمانځل کیږي او ورونو هغه کسان زه خپله پیژنم چې د دغه کرسمس میلې ته ورغلي وو او له عیسویانو سره یې یو ځای لمانځلې وه چې د غربي یرغلګرو ترڅنګ افغاني مرتدین هم ورکې په پوره دلچسپۍ سره برخه اخلي او د کابل د شهرنو د مرغپروشي د کوڅې ځینې غرب ځپلي ګلپروشان ورته کرسمس ټري یا د کرسمس ونې هم د خرڅلاو لپاره برابروي یو بله مهمه خبر خو دا ده چې امریکایان او اروپایان په جنګ کې د مستقیم دخالت له امله عامو افغانانو ته هم د دښمن په حیث ښکاري نو ځکه یې په پراخه پیمانه د مسیحیت د خپرولو چارې د جنوبي کوریا مسیحیانو ته چې د امریکایانو نږدې ملګري دي وسپارلي دي یعنې دغه چارې امریکایان په مستقیم ډول باندې خپله مخ ته نه وړي او د جنوبي کوریا مسیحیانو ته یې وسپارلي دي د جنوبي کوریا پروتستانت کلیسا په اسیا کې تر ټولو لویه کلیسا ده چې تر امریکایي پروتستانت کلیسا وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډېر مبلغین لري چې یوازې 100,000 تنه نارینه او ښځې په بېلابېلو مرستندویو او تعلیمي مؤسسو کې په اسلامي نړۍ کې د مسیحیت په خپرولو مصروف دي ورونو مؤسساتو ته مو ښه فکر وي او افراد یې هم ښه وپېژنئ چې اصلیت یې چیرې دی د فرانسې د لیبراسیون ورځپاڼې د 2007 میلادي کال د جولای په میاشت کې راپور خپور کړ چې په ترڅ کې راغلی و د جنوبي کوریا د کلیساګانو د انجیلي تبلیغي ټولنې مرکز چې د دغه هیواد د پایتخت سیول د بوندانګ په ښارګوټي کې موقعیت لري په 2006 کال کې 2000 کوریایي مسیحي مبلغینو ته افغانستان ته د سفر لپاره د سیاحت ویزې تیاری کړي چې یوازې 1500 د همدغه کال د جون په میاشت کې افغانستان ته ورسېدل او هلته په شیعه میشتو سیمو کې لکه بامیان، مزار، د کابل کارت سخی او قلعه شاده کې د شیعاګانو په کورونو کې د مسیحیت دعوت شروع کړ ورونو خو ورته متوجه سي چې هغه صلیبي عالم څه ویلي چې زه یوازې نه یم بلکې له ما وروسته بله ډله هم شته چې مکمل دغه کار یې په غاړه ده او اوس د هغه عالم بچیان اوس ژوندي دي او تاسې خپله وینئ چې زموږ او ستاسې په اسلامي خاوره کې کوم کارونه سرته رسوي او هغه کسان هم وپېژنئ چې څوک د دوی په کارونو کې مرسته ورسره کوي او په افغانستان کې ورته د ژوند سهولتونه برابروي په ادامه کې راځي دغه ډلې تنکي مراحق هلکان هم له ځانه سره راوستلي ول چې د اخلاقي فساد د خپرولو لپاره په کار اچول دغه دسیسه هغه وخت بربنډه شوه چې دغه مسیحي مبلغین د سیمې د ځینو پښتنو او سنیانو کورونو ته هم د دعوت لپاره ورغلل
چې خلک په خلاف د مظاهرو لپاره راووت او د دوی د مسیحیت او عیسویت په دعوت باندې پوه شول. د توطیې تر رسوا کېدلو سمدستي وروسته د کرزي ادارې دغه مسیحي مبلغین د کوریا په سفارت کې راټول او ازبکستان ته یې ولېږل. خو کله چې د خلکو غوسه سړه سوه بیرته یوه برخه په کرار افغانستان ته راداخله. د کوریایي مسیحي مبلغینو بله رسوایي هغه وخت رامنځته سوه چې په 2007 میلادي کال د جولای په 19 تاریخ یې 23 تنه د غزنی په قرهباغ کې د قندهار په لار د طالبانو په لاس کې پریوت. په پیل کې د کرزي ادارې هغوی د خریام اوسسو کارکونکي معرفي کړل، خو وروسته د کوریا حکومت او د یرغمل شوي مبلغونو کورنۍ اعتراف وکړ چې ټول یرغمل شوي مسیحي مبلغین دي چې افغانستان ته د امریکایانو تر سوري لاندې د دعوت لپاره راغلي. تر ډېرو اوږدو مذاکراتو وروسته د یوې درنې معاملې او د دې تعهد په نتیجه کې چې ټول ملکي او پوځي کوریایان به له افغانستان څخه وځي، نوموړي منصرین پرېښودل شول. غرب او ملګرو یې په افغانستان کې د مسیحیت د خپرولو لپاره په پراخ پیمانه کار شروع کړی چې ځینې افغاني شیعه ډلې لکه آغا خان فاونډیشن او کیانیه اسماعیلیه یې د ملګرو په حیث فعالیت بوخت دي او په دې لاره کې د ډېرو مشکلاتو زغملو ته هم تیار دي. خو ورونو کیسه مو هېره نه وي چې هغه عالم هم علي بن سفیان ته دا خبره کړې وه چې موږ به ستا یوه ډله یو او د اسلام په تخریب پسې راوتلي او د خلکو په ذهنونو کې شبهات رامنځته کوو. او ورونو امریکایي لوی مسیحي مبلغ زوایمر چې تقریبا 15 کاله په عربي هیوادونو او هند کې د مسیحیت د خپرولو لپاره کار کړی په خپل کتاب اسلامیک ورلد ټوډے کې لیکي ورونو ښه متوجه اوسئ چې مسیحي مبلغینو ته کوم اهداف ورڅرګندېږي او کوم هدفونه ورښودل کېږي چې په ګران هیواد افغانستان او نور اسلامي هیوادونو کې مسیحیت ته باید څه ډول تبلیغ وکړي. هغه په دغه کتاب اسلامیک ورلد ټوډے کې لیکي اول مسلمانانو ته باید قناعت ورکړل شي چې مسیحیان د دوی دښمنان نه دي. دوم مسلمانان باید له دوی څخه د مسیحي شویو اشخاصو په ذریعه دعوت سي ځکه چې د ونې د غوڅولو لپاره باید د تبر لاستی هم د ونې له شاخ څخه وي. دریم مسیحي مبلغین باید د خپل دعوت د نتیجې د کمزوري له امله د مسیحي تبلیغ څخه ناامیده نه سي ځکه چې په مسلمانانو کې د اروپایانو علومو او د ښځو د ازادۍ طرف ته شدید میلان لیدل کېږي. څلورمه توصیه یې دا ورته کړې انجیل باید د مسلمانانو په ژبه ترجمه او خپور شي. او ورونو موږ تاسو مخکې وویل چې انجیل تقریبا 100 کاله پخوا پښتو ته ژباړل شوی د پښتنو د عیسوي کولو لپاره. همدغه زویمر د هندستان په کلکتا کې د مسیحي مبلغینو په لوی کنفرانس کې خپلو کشرانو مبلغینو ته د مسلمانانو سره د تعامل لپاره مراحل داسې تعریف کړي. اول کوښښ وکړئ چې مسلمانان د ښکاره مسیحیت منلو ته تشویق کړي ترڅو ستاسې ورونه سي. چې د افسوس ځای خو دا ده چې د کرزي په وخت کې 18 کسه شیعهګان د کابل په شهرنو کې مکمل عیسویان شول او بیا په غرب کې ورته د پناه ورکولو ځای او زمینه هم مساعده شول چې رپورټونه به تاسو خپل لیدلی وي. او زویمر دومره توصیه دا ورته وکړه که مسلمانان مسیحیت در سره نه مني نو داسې حالات ورته جوړ کړي او په داسې کارونو یې اخته کړي چې له اسلام څخه ووځي که څه هم چې په مسیحیت کې داخل نشي ځکه چې د اسلام سنگر خالی کول په خپل لوی هدف ده. ورونو او درېمه خبره دا ورته وکړه که مسلمان له اسلام څخه وتل هم نه مني نو کوښښ وکړي په اسلام کې دننه فکر او نظر داسې ور خراب کړي چې له اسلامي شریعت څخه کرکه ولري لکه په نن زمانه کې چې ځینې کاتولیک والا او د دیموکراسي پلویان لري او هر څه چې کوي د ګیډې او شهوت لپاره یې ترسره کوي. ورونو دا تبصره په دې خاطر ضروری و چې تاسو پوه شئ چې زموږ هیواد په ګران افغانستان کې هم د امریکایانو لخوا څخه مسیحیت ته تبلیغ روان و او لا تر اوسه ډېرې بیلګې هم لیدل کېږي. خو لله الحمد مجاهدین او د اسلامي امارت استخباراتي کارکوونکو په هر ځای کې د دوی دسیسې ورشنډې کړي او له نه بریالي کېدونکي شکست سره مخ دي. اوس به راسو د کیسې پاتې برخې. صلیبي جاسوس چې دا خبرې کولې علي بن سفیان رحمت الله علیه د هغه په مخ کې قدم واهه او د هغه خبرې په ډېر غور سره اورېدې. هغه د عالم جاسوس په پښو کې زولنې او په لاسونو کې هتکړۍ اچولې وې. د هغه اراده خدا و چې دا جاسوس به هم لکه د نورو په شان د جزاګانو له مراحلو تیروي چې بالاخره به ټول لازونه افشا کړي. خو هغه د زندان یو مجاهد راوغوښت او د صلیبي عالم زولنې یې پرانیستې او د هغه لپاره یې خواړه او اوبه هم راوغوښت. ویې ویل زما دا رویه د قانع کولو وسیله مه ګڼه، موږ د عالمانو درناوی کوو که څه هم له هر دین سره یې اړیکې وي
زه له تا نه هېڅ پوښتنې نه کوم، څه چې دې خوښه وي هغه ووایه. خو کله چې علي بن سفیان رحمت الله علیه دغه رویه ورسره وکړه، عالم جاسوس وویل: علي، زه ستا درناوی کوم، په تا کې سربیره پر دې چې ما د ستاینې هم اورېدلې دي، د خپل مطلق ډېره پوهه هم سته، او له سپېڅلي احساس سره مو ولولې هم ملګري دي. او بل ستاسې لپاره تر دې بل لوړ اعزاز څه شی کېدای شي چې صلیبي پادشاهان مو وژل غواړي. د دې مطلب خو همدا دی چې ته د صلاح الدین ایوبي او نور الدین زنګي په پله باندې روان یې. ما تاسو ته ویلي چې ما له علم نه دا زده کړي چې د کوم ملت تهذیب، تمدن او دین چې انجړ بنجړ شي، نو بیا پر هغه قوم او ملت باندې د یرغل او جنگ جګړو اړتیا نشته. که کوم قوم لاندې کول غواړي، نو په هغوی کې شهواني اور بل کړي. او علي، که چیرې ته باوري نه یې، نو د خپلو مسلمانانو واکمنانو حالت ته دې وګوره. ستاسې رسول ویلي و چې خپل نفسونه په واک کې وساتئ، چې همدا د بدۍ جرړه ده. خو ستاسې قوم د خپل رسول په دې خبره باندې تر کومه عمل کړی؟ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او راشده خلفاو تر ژوندانه پورې یهودانو د خپل ښکلي نجونو په وسیله ستاسې د قوم پسې و، ولې بریالی نه شو؟ خو نن ورځ ستاسې قوم د نفسونو غلامان شوي. که په تاسې کې چې هر څوک شتمن شي، تر هر څه لومړی خپل حرمسرای له ښځو ډک کړي، تر دې چې هر مسلمان که څه هم غریب وي، د 4 ودونو کولو سره سره د نورو ښځو هیله هم لري چې شپې او ورځې ورسره تېرې کړي، او هغه هم پرته له نکاح څخه. یهودانو د مولایانو په جامه کې ستاسې په افکارو کې شهوانیت داخل کړ. که د خپل پیغمبر په لارښوونه عمل کړی وای، نو زه په باور سره ویلی شم چې نن به د نړۍ د 4 برخو څخه 3 برخې مسلمانان وای. خو اوس حالت داسې دی چې په هر 4 مسلمانانو کې 3 په نامه مسلمانان دي، او ستاسې سلطنت پرله پسې کمزوری او کوچنی کېږي. او عالم علي بن سفیان ته پسې وویل: تاسې نه پوهیږئ چې دا د هغو حملو پایله ده چې زما په څېر پوهانو ستاسې پر دین، تهذیب او تمدن باندې کړي دي. او دا چې د علي بن سفیان رحمت الله علیه ډېر صفت دی عالم ته سوی و، ورته ویې ویل: سرښندونکی مجاهده، دا حملې به روانې وي. زه وړاندوینه کولی شم چې یوه ورځ به اسلام په نړۍ کې نه وي، او کوي هم د یو بیکاره نظریې په شکل به پاتې وي، او پیروان به یې په شهواني مزو چلچو کې مست وي. هر څوک نور الدین زنګي او صلاح الدین ایوبي کېدای نشي. هغوی خو نن سبا له منځه تلونکي دي. تر دوی وروسته به چې څوک واکمن وي، موږ به یې په نفس پالنه اخته کوو. او صلیبي عالم دا هم وویل: ما ووژنه، خو زما کار وژلی نه شي. د انسانانو په وژنه د هغوی اهداف نه مري، خو ورونه. په هغه زمانه کې چې دغه صلیبی څومره په خپل جهالت او باطلو نظریو باندې ټینګ و، خو لله الحمد په نن زمانه کې هم اکثره مجاهدین چې د دوی څخه اقرارونه اخیستل کېږي، ډول ډول زجرونه او تعذیبونه ورکول کېږي، خو یوازې د دوی جسمونه زخمونه ویني، او عقیده یې په خپل ځای نور هم پخېږي. خو دوی دې هم په دې باندې پوه وي چې دوی کولای شي چې یو مجاهد په شهادت ورسوي، خو د دوی کوم هدف چې روان دی هغه نشي وژلی، او ایمان یې له سینو څخه نشي رایستلی. او دغه صلیبي عالم په ادامه کې پسې وویل: که چیرې ته ما ووژنې، زما ځای به بل څوک ونیسي. موږ چې اسلام له منځه یوسو او یا یې پیروان خپل غلامان کړو، په هغه وخت کې به موږ آرامیږو. اوس که غواړې نو ما جلا ته وسپاره، زه نور هېڅ هم نه وایم. د 9 برخې پای.